زمون د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم مبارک چې دی نو هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. د پلار نومي عبدالله دی او د مور محترمې نومي امینه بیبي دی. د نیکه نومي عبدالمطلب دی او د هغې تر نومي چې د چا په کفالت کې او د هغه نوم ابو طالب دی. د نبی علیه الصلاة والسلام دوه رضاعي میندې دي، یوه سویبه ده او دا هغه وینځه ده چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام ترو ابو لهب ته د نبی علیه السلام د پیدایش زیری دی ورکو نو ابو لهب دا په هغې موقع باندې ازاده کړه. وی تا ما ته زما د مړ ورور د زوی د پیدایش زیری راکو، ما دپاره دې نه بله خوشخبري نشته دی، ته ازاده یې. نو دغې سویبې بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته ړومبی پی ورکړي دي. 3 ورځې یا 4 ورځې ورته خپلې مور ورکړي امینې بیبي، بیا ورته یو څو ورځې دې سویبې پی ورکړي. نو دا سویبه د نبی علیه السلام رضاعي مور شوله. او دویمه رضاعي مور د نبی علیه الصلاة والسلام چې ده نو هغه حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها ده چې مشهوره ده او موږ ټولو ته معلومه ده. دا د نبی علیه السلام رضاعي مور ده. د نبی علیه الصلاة والسلام د ټولو نه مشهور کنیت چې دی هغه ابوالقاسم دی. نبی علیه السلام په ابوالقاسم نوم سره هم مشهور و او دا قاسم د نبی علیه السلام د ټولو نه مشهورې زوی دی، د هغه نوم قاسم و. نو ابوالقاسم یعنی د قاسم پلار، دا د نبی علیه السلام مشهور کنیت دی. او دویم کنیت د نبی علیه الصلاة والسلام چې دی هغه ابو ابراهیم دی. ابو ابراهیم چې کله د ماریې قبطیې د ګیډې نه د نبی علیه السلام ابراهیم زوی پیدا شو که نه، د هغه زوی چې کله دی وفات کېدو نبی علیه السلام د مبارکو سترګو نه اوښکې بهیدلې او نبی علیه الصلاة والسلام د سترګو نه اوښکې را روانې وي او وی فرمایلو وی ابراهیم ستا په جدای باندې ډېر زیات غمجن یم. دا د نبی علیه السلام هغه زوی دی. نو کله چې دی د ماریې قبطیې د ګیډې نه پیدا شو که نه، نو جبریل علیه الصلاة والسلام راغی او نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل السلام علیک یا ابا ابراهیم، سلام دی په تا باندې ای د ابراهیم پلاره. نو نبی علیه السلام دویم کنیت څه شو؟ ابو ابراهیم. د نبی علیه الصلاة والسلام د سنتو مسله چې آیا نبی علیه الصلاة والسلام چا سنت کړی دی؟ په 2 ورځ باندې ماشومان خلک سنتوي که نه، نو د نبی علیه الصلاة والسلام سنت چا کړی دی؟ نو صحیح حدیث سره دا خبره ثابت ده چې نبی علیه الصلاة والسلام سنت شوی پیدا شوی دی. د نبی علیه الصلاة والسلام پیدایش څه شوی؟ سنت شوی و. د نبی علیه الصلاة والسلام ختنه شوی و، دغه شانتې پیدا شو. په خلاف د نورو ماشومانو باندې، د نورو ماشومانو مونږ ختنه کوو که نه، سنت یې کوو که نه، خو نبی علیه السلام پیدایشي سنت و، ختنه یې شوی و.